بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو ته هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او بیا هم د خپل د کورونو ترڅنګ سلامت پاتې اوسئ. څنګه چې تاسو پوهیږئ د تاسو د کور ښوونکې زینب حمیدي بیا هم د تاسو په چوپړ کې د خپل د نوي لوست سره حاضره ده او تاسو ته د خپل د ننني لوست په هکله ښه راغلاست وایي. ګران زده کوونکو د تاسو د ریاضي مضمون دریم ټولګی پنځم لوست دی چې موضوع یې څه شی وه د جمع په عملیه کې د لسدانیزو د جوړولو څخه کار اخیستلو پوښتنې دوهمه برخه وه. څنګه چې تاسو د خپل کتابونه کتابچې او قلمونه هم د ځان سره لرئ او په ډېره ښه توګه پوهیږئ که کله موږ پوښتنې کار کوو نو موږ ته د تمرین اړتیا وي نو هغه اړتیاوې موږ باید په خپلو کتابچو کې یعنې پنسلونو سره ولیکو. نو د مونږ د پوښتنو دغه چې تاسو ګورئ 19 درس دی 19 مخ دی تاسو د کتاب مونږ یې لومړی سوال کار کړی دی دوهم نور پړاوونه یې پاتې دي یا دوه نور برخې یې پاتې دي چې مونږ به هغه هم نن د یو د بل په مرسته باندې مخته وړو او یې هم کاروو. څنګه چې د تاسو په دوهم سوال کې تاسو ته ویل شوي دي د پورته مثال په ډول د لسو په جوړولو سره لاندې تش ځایونه په خپلو کتابچو کې ډک کړئ. یعنې بیا هم په عین مثال یا په عین ډول باندې موږ څه کوو دغه سوالونه حلوو. لومړی د دې چې موږ د خپل د پوښتنو د حل ورته لاړ شو زه باید تاسو ته یادونه دا وکړم د موږ د جمع په عملیه کې که چیرته د جمع د اجزاوې ځایونه بدل شي نو بیا هم په حاصل کې هیڅ تغییر نه راځي. یعنې په څه معنا که چیرته زه ووایم چې 1 جمع 2 مساوي په څو دي 3 او 2 جمع 1 مساوي په 3 نو په دې ډول که چیرته مونږ د هغې اجزاوې یعنې مونږ څه کړو بدل کړو یا ځایونه ورته تغییر کړو نو بیا هم په حاصل کې هیڅ تغییر نه راولي. نو په همدې ډول سره مونږ بیا هم د پاس مثالونو په نظر کې د نیولو سره د خپل د دویمې برخې شروع کړو. مونږ ته ویل شوي دي چې پورته مثال په ډول د لسو په جوړولو سره لاندې تش ځایونه په خپلو کتابچو کې ډک کړئ. مثال بیا هم موږ ته راکړل شوی دی موږ ته ویل شوي دي چې 8 جمع 6 او 10 جمع 4 دواړه څو کېږي 14 یعنې 8 جمع 6 هم مساوي په 14 دي او 10 جمع 4 هم مساوي په 14 دي. خو دلته موږ څه کړي دي لومړی مو دغه اعداد د لسدانیزو ګروپونو په ډول باندې لیکلي دي او بیا مو هم ورته حل. په همدې ډول سره راځي چې موږ بیا هم د بعضو د موادو په کارولو سره د خپل دغه مثالونو حل ته لاړ شو. موږ ته لومړی جز کې ویل شوي دي چې 7 جمع 8 یعنې دلته موږ که د چیرته لسدانیزو ګروپونه جوړ کړو نو موږ وایو چې 10 جمع کوم عدد مساوي په 15 کېږي. نو بیا هم موږ دلته د بعضو موادو نه دلته کار اخلو موږ وایو چې لومړی د موږ عدد څه شی دی یعنی 7 جمع 8 جمع 8 یعنی 7 جمع 8 څو کېږي 15. اوس موږ ته ویل شوي دي چې 10 جمع څو 15 کېږي یعنی موږ ولرو درې نور که چېرته موږ دې سره یو ځای دا کېږي 10 نو موږ دلته لیکو 10 څو پاتې شول 1 2 3 4 5 موږ ویلی شو چې 10 جمع 15 هم 15 کېږي. په همدې ډول سره موږ ته ویل شوي دي چې 9 جمع 7 او دلته هم 10 جمع کوم عدد مساوي په 14 کېږي یعنې 9 لومړی هم دا شول 9 او 9 جمع 7 او 10 جمع کوم عدد مساوي په 14 کېږي. 9 موږ لرو که چېرته یو بل هم دې سره یو ځای کړو نو د موږ ته د یو دانه لسدانیزو ګروپ جوړیږي. دلته د یویزو ګروپ څو دانې دي 1 2 3 4 5 6 یعنې 10 جمع 6 مساوي په څو کېږي 14. 9 جمع 7 هم مساوي په 14 کېږي 10 جمع 6 هم مساوي په 14 کېږي. په همدې ډول سره ګرانو زده کوونکو راځو بل جز ته چې موږ ته ویل شوي دي 9 جمع 4. لومړی راځئ چې موږ بیا هم څو دانې جدا کړو 9 او 4 یعنې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دوهم مو څو کوم عدد دی 4 1 2 3 4 9 جمع 4
لس جمع کوم عدد مساوي په 14 کېږي. یعنې دغه عدد خو د مونږه حاصل 14 دی. خو اوس که لسدانیزو ګروپ په شکل یې ولیکو نو کوم عدد د مونږه دلته 14 جوړوي. مونږه 9 لرو یو بل ورسره کو څو کېږي لس. لس او 3 نو مونږ یې لیکلی شو چې 9 جمع 4 یا هم لس جمع 3 مساوي په څو کېږي 14. آفرین ډېر ښه. په همدې ډول سره بل جز هم مونږ کارو. بل جز کې مونږ ته ویل شوي دي چې 9 3 جمع 9 3 جمع 9 څو کېږي. بیا هم راځئ چې حساب کړو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 او 3. مونږ ته ویل شوي دي چې 3 جمع 9 څو کېږي 12. اوس لس جمع کوم عدد 12 کېږي. 9 لرو یو بل ورسره کړو لس. لیکو یې لس. لس کوم عدد 2. یعنې 3 جمع 9 هم 12 کېږي او لس جمع 2 هم 12 کېږي. په همدې ډول سره 9 جمع 6 9 جمع 6 کوم عدد دی؟ راځئ چې بیا هم سره حساب کړو 2 3 4 5 6 9 1 2 3 4 5 او 9. ګرانو زده کوونکو که زه چېرته دغه دوه اعداد چې یو کوم عدد دی 9 دی او بل هم 6 دی، که زه چېرته دا یو بل سره ټول کړم ما حاصل څو کېږي 14. اوس که زه د دې ځایونه تغییر کړم داسې بیا هم آیا دا 14 کېږي؟ بلکل، ځکه چې ما خو په دې کې کوم بل عدد را نه وستو، فقط ما څه وکړل د دې مې ځایونه تغییر کړل. څه په دې ډول باندې یعنې 9 د 8 سره زه یو ځای کړم او یا هم څه 6 د 9 سره یو ځای کړم نو حاصل به د موږ څه وي 14. نو دغه هدف و چې موږ په جمع کې که چېرته ځایونه تغییر کړو د موږ د جمع په حاصل کې هیڅ کوم تغییر نه راځي. نو اوس بیا هم په همدې ډول سره موږ وایو چې 1 2 3 4 5 6 9 8 9 10 1 2 3 نو موږ وایو چې 10 9 جمع 6 څو کېږي 14 او 10 جمع 3 هم څو کېږي 14. آفرین. انشاءالله تاسو به هم په همدې توګه باندې په خپلو کتابچو کې دا سوال منظمه توګه رسولي وي او تش ځایونه به مو په مناسبو اعدادو ډک کړي. څنګه چې ګرانو زده کوونکو موږ د خپل دویمه برخې مثالونه هم کار کړل، اوس راځو د خپلې درېیمې پوښتنې ته. په درېیمه پوښتنې کې موږ ته ویل شوي دي چې د جمع په عملیه کې لاندې تش ځایونه ډک کړئ. یعنې 6 جمع 8 او 4 دلته باید کوم عدد شي؟ لومړی موږ وایو چې 6 جمع 8 موږ وایو چې 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 و 8. 6 جمع 8 څو کېږي 1 2 3 4 5 6 و 8 9 10 11 12 13 14. اوس موږ چون د لسیزو داناییزو د لس داناییزو ګروپونه هم جوړو نو دلته عدد څه شی راځي لس. په همدې ډول سره د موږ بل مثال دلته ویل شوی دی، بله پوښتنه ده ویلی دي چې 3 جمع 9 مساوي په 10 جمع کوم عدد دلته هم حاصل مو ته پیدا کړو. یعنې که چېرته زه ووایم چې 1 2 او 3 1 2 3 4 5 6 9 کوم عدد دی 3 جمع 9 3 جمع 9 څو کېږي 10 1 2 3 4 5 6 9 8 9 10. یعنې موږ د خپل حاصل دلته څو لیکو 10. اوس موږ د 10 سره باید کوم عدد جمع کړو چې بیا هم د موږ حاصل 10 وي. که چېرته تاسو دلته وګورئ چې موږ 10 دانې لرو، آیا په بله خوا کې موږ کوم دانه لرو؟ نه لرو. په دې معنا چې دغه خوا ته 0 دی. نو 10 جمع 0 په څو کېږي 10 بیرته.
په همدې ډول سره موږ وایو چې 4 جمع شپږ 4 جمع شپږ یعنی دلته هم باید موږ د خپل حساب نه کار واخلو او دغه سوال حل کړو. بیا هم راځئ چې موږ د دغې ټکو د حسابولو مخته راسو. لومړی سوال د موږ څه شی دی؟ 4. 1 2 3 4. دوهم سوال څه شی دی؟ دوهم عدد شپږ. 1 2 3 4 5 شپږ. اوس ګرانو زده کوونکو 4 جمع شپږ څو کېږي؟ راځئ چې یو ځای سره وشمېرو. هیله ده چې تاسو به یې هم د ما سره اعداد شمېرئ. 1 2 3 4 5 شپږ 7 8 9 او 10. یعنی 4 جمع شپږ څو کېږي؟ 10. اوس د دې لپاره چې موږ دغه د 10 دانهیزو ګروپونو په شکل باندې ولیکو، خپله دغه 10 دانهیزو ګروپونه څه معنا؟ یعنی د موږ د جمع یو جز حتما باید څو وي؟ 10 وي. اوس که چېرته موږ د دغې اعدادو نه لومړی 10 دانهیز ګروپ جوړ کړو نو څومره؟ 1 2 3 4 5 شپږ 7 8 9 10. یعنی موږ د خپل 10 دانهیز ګروپ دلته جوړ کړل. موږ بل عدد دلته څه پاتې؟ دلته کوم ټکي موږ لرو؟ نه لرو. یعنی دغه چې هیڅ په زمانه 0. نو موږ وایو چې 10 جمع 0 څو کېږي؟ 10 کېږي بیرته. په همدې ډول سره ګرانو زده کوونکو موږ یې ویلی شو چې دغه اعداد یعنی کله که موږ چېرته 10 دانهیز ګروپ جوړ کړو او هغې سره بل عدد نه وي نو دا په دې معنی چې موږ 0 دی هغه عدد. او د تاسو د نن پوښتنې یعنې دغه دوهمه برخه او درېیمه برخه هم حل شوله. انشاءالله چې تاسو په خپلو کتابچو کې دا لیکلي وي. اوس ګرانو زده کوونکو د تاسو کورنۍ دنده به څه وي؟ د تاسو کورنۍ دنده به دا وي چې څو عددونه پیدا کوله. څو عددونه پیدا کولی شو چې د 4 سره جمع شي او د جمع حاصل یې 10 شي. د دې پوښتنې ځواب موږ ته ویل چې څو عددونه داسې پیدا کولی شي. یعنې موږ د 4 سره کوم عدد ټول کړو چې هغه موږ ته 10 راکړي. یعنې 4 سره موږ شپږ کولی شو چې ټول کړو. آیا کوم بل عدد هم موږ دلته پیدا کولی شو؟ د تاسو کورنۍ دنده به دا وي ګرانو زده کوونکو چې تاسو به دغه مثال په خپله کتابچو کې لیکئ او بیا به هم په دې باندې فکر کوئ چې آیا کوم بل عدد هم شته ده؟ که چېرته کوم بل عدد تاسو پیدا کولی شئ تاسو به یې دلته لاندې ولیکئ او که نه یې شئ پیدا کولی تاسو به ولیکئ چې تنها 4 او شپږ مساوي په 10 کېږي. ګرانو زده کوونکو دا هم و د مونږ د نن ورځې برنامه او مونږ یې اوس د خپل د برنامې په پای کې یاستو. تر بلې برنامې مو په پاک الله سپارم. خدای پامان.